د مینې کور زمون وطن مور زمون. د خبرې د هغې غونډې پر مهال په ډاګه شوې چې د خپلواکۍ د 30مې کلیزې په ویاړ د افغان ځواکونو څخه د اخیستیو مېرمنو د ملاتړ تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د مراسمو برخوالو د افغان ملي ځواکونو سرښندنه ستایلې او ویل یې دوی هغه څوک دي چې د خپلې خاورې څخه تل په مېړانه دفاع کړې ده. هغه څوک دی چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي، امن راولي، نو د دې په خاطر موږ به د خپلو ځواکونو سره تل په یو ځای یو او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی به له موږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي. هغوی زموږ عزت ساتلی دی. نن چې موږ په پرده او په عزت کې یو د دوی له امله یو، نن چې کوم عزت موږ ته رابخل شوی دی د دوی له امله یو. ګډونوالو ویل چې هره افغانه پیغله د میوندۍ ملالۍ په څیر ده، که اړتیا شوه ان په سنګر کې به وجنګیږي او له خپلې خاورې څخه به په غیرت دفاع وکړي. لکه تیر تاریخ ته فکر وکړو موږ او تاسو ملالۍ په نوم سره یو خور وه چې انګریز ته یې په یو لنډۍ ماتې ورکړه. هغه ملالۍ خویندې اوس هم لا ژوندی دي، په خپل شجاعت او د باتورو مېړانو ورونو څخه به دفاع کوي. په نیول شویو مراسمو کې پر ګاونډیو هیوادونو هم له همدې امله نیوکې وشوې چې ګواکې پر افغان خاوره بریدونه تنظیموي او له امله افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرژوبله اوړي. دوی دا نیوکې د غزل په ژبه د یوې هغې سپین سرې مور په وړاندې وکړې چې خپل یوازینی زوی یې څه موده وړاندې د ملي ځواکونو په لیکو کې له لاسه ورکړ. دوی له ازړه مېړني خلک شو، دوی د ازړه مېړني خلک دوی د غرونو څوکې ماتولی نه شي. په عالمانو یې لړزه راوسته، په ټول پنجاب یې زلزله راوسته. غرو په ویښو شازرمیانو ویاړم، په خپل باتورو سربازانو ویاړم. بل لوری خوستیو پیغلو د افغان ملي ځواکونو سرتیري د غازي امان الله خان په میډالونو او غاړو ته د هارونو پر اچولو ونځول. سرتیرو ویل چې په دا ډول ستاینو سره د دوی مورال لا پیاوړی کیږي. دا چې خویندو موږ وستایلو، موږ هسې هم د دې وطن دپاره قربانۍ ته تیار وو او موږ قرباني ورکوله. دا چې دیر سره وي موږ ته یار وخیار وکړه، موږ به انشاءالله د دې خاورې دپاره د دې وطن دپاره د خپل سر نه تېر یو او خپل سر به په دا خوره ورکوو. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د مېرمنو له لوري افغان ملي ځواکونه ستایل شوي دي. په ذکر شوي غونډه کې هم خوستیو مېرمنو او پیغلو یو بل ته په لاس ورکولو سره له افغان ځواکونو په کلکه ملاتړ او ننګه اعلان کړه. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.